د اوبو مشکل دی ډېر زیات او خلک غریب دي وسای نه کېږي چې دا پایپونه نوي کاندي هغه پایپونه زموږ ټول زنګ خراب کړي دي. زموږ تاسو ته دا خوښه چې زموږ 200 متره پایپ 3 انچه لګېږي. هر حال هغه پایپونه څه مات شوي دي، هغې نه بعد په ربړونو باندې وتړو بیا ختم شي، زنګونه والې دي مات دي، اوبه ورته په صحیح طور باندې کورونو ته نه رسېږي، سوچه د اوبه فلج دي. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدال على الخير كفاعله. زما محترم مسلمانان ورونو زمونږ د خیریه بنسټ ورونو تاسو ته کومه خبره وکړه د دې ولس چې د 600 یا 200 متره کوم پیپ لګږي ذخیره ده او پخوا په دې باندې کوم مصرف شوی دی او په دې باندې روپۍ لګېدلي دي. اوس دغه پیپونه چې دی دا ناکاره شوي دي، خراب شوي دي، زنګ والي، سوري شوي دي، مات شوي دي او دې ولس ته چې دی تقریبا 100 پورې کورونه دي، سخت مشکل دی د اوبو اوړی هم دی. نو د دې وجې نه که خارج کې که داخل کې کار دي که مسلمانانی په دغه صدقه جاریه کې د اوبو کې تاسو موږ او تاسو سره چې د دې ولس سره د خپلې وس مطابق چې تاسو څه وکړئ تعاون او مرسته وکړئ. ما چې کوم آیات یا الله تعالی چې تاسو وتعاونوا علی البر والتقوا یو بل سره تعاون او مرسته وکړئ په نیکۍ کې او په تقوا پرهیزګارۍ کې او په ګناه کې په اسم او عدوان زیاتی کې د یو بل سره مرسته مه کړئ. او نبی علیه السلام حدیث شریف مه وایه چې نبی علیه السلام الدال علی الخیر کفاعله، یو سړی چې د نیکۍ خبره چاته که دا داسې دی لکه دا چې همدغه نیکي کا. نو په دې کې که څوک مالي مرستې، جاني مرستې، هر قسم مرستې په دې ټولو کې د خلکو چې دی په دې نیکۍ کې به قیامت پورې چې دا روانې دا صدقه جاریه د هغه به حصه. نبی علیه السلام چې دی کله چې الله پیغمبري ورکړه خدیجه رضی الله تعالی عنها ته راغی چېرې داسې ملایکه راغله او داسې کیفیت او دا ټول حالات ورته بیان که. نو خدیجه رضی الله تعالی عنها ورته ویل الله به تا نامراده کوي نه، ځکه انک لتصل الرحم، ته هغه کسې خلکو سره صلې رحمي چې دی پاللې او دارنګې وتکسب المعدوم، خلکو سره چې دی مرسته کړې چا سره یو شی نه، وتعین علی نوائب الحق، او خلکو سره په حوادثو کې مشکلاتو مصایبو کې څه ورسره کړې مرسته ورسره کړې. نو دا د نبی علیه السلام چې دی دا په ټوله دنیا کې چې کفري تر دې چې مسلمانانو علاوه کفري ملکونه تاسو وګورئ او دا نور مذهبونه وګورئ، دوی چې د چندکه د خپل دین دپاره د خپل کارونو دپاره دا اوس یوکراین دی او د روس چې کوم معامله ده دغه خلک چې کوم د یوکراین دي کافر دي، خو کفري ملکونو ته چې تللی دي هغوی ورته کورونه ورکړي، مرستې ورسره کا. موږ او تاسو خو بیا دعوه د اسلام کړو، مسلمانان او مؤمنانی یو بل سره چې د چا مالی وسره سږي دا به کا، د چا بدني هغه رسږي هغه به که مرسته به کا. نو دومره مخلوق دی، دومره کورونه دي او آبادي ډېره شوې ده او د انسانانو ژوند په اوبو تېرېږي چې اوبه نه نه ونه شي، که اوبه نه جامې پاکېږي، نه بدن پاکېږي، نه ځناور چې د هغه ځي کښېنه هلته چمني. دا اوبه د انسان دپاره یو د روح حیثیت لري. اوبه چې یو ځي کې هلته چې د ژوند تېرېږي، هلته آبادي، هلته خلک خوشحالي کا، هلته چې د انسان ژوند چې دی ښایسته وي. پخوانو سپین ږیرو به ویل چې د انسان کور خپلي، اوبه خپلي، دا بادشاهي ده. نو دغه اوبه دي الله موږ او تاسو ته راکړې. مخکې یو منصوبه وه هغه سر ته ورسېده ستاسو په تعاون او مرستې سره. په دې کې چې دی ټول ورونه ده چې دی کوشش وکړه چې دغه هم سر ته ورسېږي او دا ټول زموږ او ستاسو ورونه دي مسلمانان یې الله د ټول متفق متحد لري. کوم ورونه چې دی کې منډه وي الله د دوی دا کارونه او دا مرستې او دا کوششونه چې دی په خپل دربار کې قبول او منظور وګرځوي. دوستانو د دغه ولسونو 200 متره 3 انچه پیپ پکار دی، هغې نه پلو چې په کورونو باندې دغه اوبه تقسیمږي 1.5 انچ 1 انچ او 1.5 انچ پیپ پکار دی. انشاءالله په دغه پیپ باندې دومره مصارف نه راځي. راځئ کومک او مرسته پکې وکړئ چې تر څو د دغه ثواب نه برخمن شي او الله جل جلاله به اجرونه درکوي. نور مو وخت نه نیسم چېرته چې وایي ښه ده ودانو صحیح په لوی الله مسپار.